الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شپږم سپاره ده سورة مائده لسم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې الله د مؤمنانو سره او چې دوی نیک اعمال کړی دي د دوی لپاره مغفرت دی او اجر عظیم دی. اوس په دې آیات کې الله جل شانه ذکر کوي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. هغه کسان چې دوی کفر کړی دي وکذبوا بآیاتنا او دوی تکذیب کړي زمونږ د آیاتونو دروغجن کړي دي. اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله. اے ایمان والا تاسو یادوي د الله نعمتنا علیکم پتاسو باندې. اذ هم قوم کله چې اراده وکړي یو قوم ایبسطوا الیکم چې دی وګد کی تاسو ته خپل الله سنا. دا آیات ډیر واقعات ته شامل دي. په غزوه عسفان کې مشرکین دا منصوبه جوړ کړه چې کله دا مسلمانان په منځ باندې ودرېږي نو په دغه وخت کې به موږ په دوی باندې حمله وکړو په یو ځل باندې. نو الله جل شانه د مسلمانانو حفاظت وکړو او د صلات خوف حکم دایره نازل کو. او یا ابو برا بن مالک ابو برا عامر بن مالک دا یو سړیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله و زمون قوم اسلام راوړی دی ته زمون سره قاریان ولګي چې موږ ته د اسلام احکامات دا وخی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره اویا کسان صحابه قاریان دای ولګل نو چې الته ورسېدل دوی ورسره دوکا وکړه. یو کم اویا دای شهیدان کړل یو تی پاتې شو. نو دغه یو چراله نو الته به د بنو عامر یو دو کسان په یو باغ کې وو. نو د داخل وکړو چې هم سره غدر وکړو بس راولګي دا دوه کسان د قتل کړ چونکه کافرانه مو د دوه کسان او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د بنو عامر دا د یو بل سره معاهده وا او دا معلم و کو چرته زمون کسانو قتل وکړو نو د دیت کې بر اثر تاسو شریکی وي دیت به تاسو راکوي. نو چونکه بنو عامر سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاهده نبی علیه الصلاۃ والسلام بنو نذیر قال الله بنو نذیر هم د نبی علیه السلام سره معاهده چې بس تاسو کسانو قتل وکړو نو د دیت کې بر سره مونږ شریک. نبی علیه الصلاۃ والسلام لال کی دیت داتې راوړي د بنو نذیر نه. نو دوی دا منصوبه جوړ کړه چې نبی علیه السلام یوازې یو لس کسان ورسره دي. د دیوالی وخت به کېنو او څه کسانو ته ویل د پاسه تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو کان راواچو چې است به شهید شي موږ به اخلاص شو. نو چې نبی علیه السلام کې نسلو په دې کې جبرئیل علیه السلام الله راولېګو. نبی علیه السلام ته فرمایي چې کینې ستا خلاف دی بنو نذیر دی يهوديانو منصوبه جوړ کړی. نبی علیه السلام شکر پاتې التکینه ناس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلاف دغه چې تاسو الله سره دي بس د دې مدینه نه وځي. نو دا منافقین عبد الله بن ابي بن سلول هغه چیرته مونږ وځي زما سره 2000 کسان دار سره دي او دا مسلمانان تاسو استنش. بهر حال نبی علیه السلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دې محاصره وکړه. نو دوی په قلاګانو کې چې دابن بیا الله حکم نو د دوی هغه ونیم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د کجور چې کوم هغه وسوځلې چې په خپل ځای باندې قائم پاتې شي نو دوی تنگ شو. بس وای موږ بچی هغه جلاوطن شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم
ولله دا اجازه تم ورکو چې څومره سامان ځان سره وړي نوې سي نو دوی د کلا چې کومه درشلې وي دایم بوخانه باندې بار کړو دا چې هغه ویول نو الله جل شانه دغه نذیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بچ کو دي د نبی رسول د قتل منسوبه جوړ کړي نو دا د الله نعمت پتا سبحان یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا نعمت الله تاسو یاد کړئ الله نعمت علیکم پتا سبحان اذ هم قوم چې کله اراده وکړي یو قوم ای یبسطوا الیکم چې دوی در وګد کې تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه فکف ایدیهم عنکم پس الله بن کړل د دوی لاسونه ستاسو نه واتقوا الله او تاسو الله نه یریږئ وعلى الله او خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون پس پکار دي چې توکل وکي مؤمنان د مؤمن توکل دا په الله باندې وي هو اسباب دا استعمالي خو توکل او بروسو اعتماد دا په الله باندې وي لکه سړی بیمار دی ډاکټر الله سیټ دا ډاکټر لاله شه دوی بتا در کې دوی استعمال کا خوستا اعتماد او توکل دا په الله باندې په دوی باندې دا باندې والذین کسان کفروا چې دی کفر کړي دي وکذبوا بآیاتنا او دوی تکذیب کړي دي زمونږ د آیاتونو اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خواندان د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذکروا تاسیات کئی نعمت اللہ دا اللہ نعمت علیکم پتا سبحان دی اذ هم قوم کلاچی ارادہ وکڑا یو قوم ایبسطو الیکم چی دوی درود کی تاسو تا ایدیهم پلا سنا فکف ایدیهم پس اللہ بنکلل دوی لا سنا عنکم ستا سنا واتقوا اللہ او تاسو دا اللہ نویری گئی وعلى الله خاص پا اللہ باندی فلیتوکل المؤمنون پس فکار دے چی توکلو کی مومنان والذین اوہا کسان کفرو چی دوی کفر کڑے دے وکذبوا بآیاتنا او دوی تکذیب کڑے زمان دا آیاتونو اولئک دا کسان اصحاب الجحیم خواندان دا جہنم دی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے ایمان ولو تاسو یاد کی دا اللہ نعمت علیکم پتا سبحان دی اذ هم قوم فغوق کی ادو کله او قوم ایبسطوا الیکم چې دوی ته وګد کی تاسو ته ایدیهم فلا سنا فکف ایدیهم پس الله بن کړل دوی لا سنا عنکم سنا واتقوا الله او تاسو د الله نه ویریږئ وعلى الله خاص الله باندې فلیتوکل المؤمنون پس فکر دې چې توکل وکي مؤمنان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمول سمول پرېمن پرو د عمل کولو توفیق راکړي دا تاسو خپل دربار یې لیکي قبول او منظور کړي د څومره انوارات او برکات دي الله مونږ ته راکړي موږ ولدین موږ استادان تحلیل رشتہداران ټول مسلمانان ته چې ورکړي الله بارش ما الله باندې زموږ د قبول دې سره وکړي الله مونږ قبول کړي موږ دا ټوټه اعمال په خپل دربار یې لیکي قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و صحبه